کاروان د انقلاب کې څوک د قام مخ کې نزي ها سجدې له مقتدیان د خپل امام مخ کې نزي خوشحال توره په لاس کفن په غاړه دی راپاسي پښتنې غلام شوی د دوګام مخ کې نزي د خلکو یارانو خو په سلګونو بچي راوړل زمونږ یارانه خو د سلام مخ کې نزي او مازغه دنیا پرس کې مې شیطان اړخ ته بیایي خو زړه مې مسلمان دی د اسلام مخ کې نزي زبردست او دا ولې حزبي حصه دی په نیمه لار کې پرېښوم یو ښکلی هم یاری کې د الزام مخ کې نزي او دا نه چې چپ سړی نه لري زور د دشمنانو مری لی د صبر او ناکام مخ کې نزي په خیال کې هم بوزم چې د مینې امریکې ته که ډېر را سره لاړ شي خو د شام مخ کې نزي او خاکسار بلا خبرې په خپل زړه وي انبار کړي خو خپل قلم کتاب له د الهام مخ کې نزي ډېر ښکلی په شان د ښاپیرۍ غوندې لمحه کې راښکاره شي چې غږ پې زما ولګي په وره کې راښکاره شي په وره کې راښکاره شي مېرمن د پیرۍ واخلم چې وګورم ځان ته یو زوړ شان بلاګۍ راته شیشه کې راښکاره شي او چې څومره معدنیات نغدي روپۍ شي دلته پټې نو هلته د جرنیل صاحب جزیره کې راښکاره شي چې څومره معدنیات نغدي روپۍ شي دلته پټې نو هلته د جرنیل صاحب جزیره کې راښکاره شي او دا ځینې په کعبه کې الله نه ویني حیران یم او ما ته په خپل کور کې په سجده کې راښکاره شي زبردست او زه داسې یاران څه کړم چې په ژوند مې څنګ کې نه وي او پس زما د مرګه جنازه کې راښکاره شي او یوه توره بلا د اغواکاره سړی ویسي سبا له یې بیا لاش په هدیره کې راښکاره شي ممکن ده چې د قبر یا معاشر پولیس ویرا ته د سنه سړی پټ شي او په څه کې راښکاره شي او بچو خپلو کې وویل بابا دی که پیری دی په تور سهار کې وځي او په شپه کې راښکاره شي خصوصا د کاروباریانو زمونږ په شان د خلکو دپاره زبردست بچو خپلو کې وویل بابا دی که پیری دی په تور سهار کې وځي او په شپه کې راښکاره شي چې ما خاکسار ته وګوري یو سوړ اسویلی وکړي چې ما خاکسار ته وګوري یو سوړ اسویلی وکړي چې اوس هم مخامخ چېرته واده کې راښکاره شي ډېر زبردست واده کې کله کله ملاقات کېږي ارشاد زړه مې ورکړو په یو ست په څو ځله زړه مې ورکړو په یو ست په څو ځله ځان ګڼمه ملامت په څو ځله زه چې چا باندې مین وم تر مرګه هغې وکړو محبت په څو ځله که شمړ خو د کافر جابر نظامه نور کومه بغاوت په څو ځله چې یو ځل یې د سپین مخ دیدن وکړم لکه وینم چې جنت په څو ځله او نور قامونه به یو ځل معاشر ګوري پښتنو تیر کړو قیامت په څو ځله ما ته تل یارانو بده لار ښودلې ځکه وایم پې لعنت په څو ځله په ما یو مازدیګر ټول کلی خبر شو چې لاړم په مالت په څو ځله دلته هر یو سړي کړی دی پښتونه ستا په وینه تجارت په څو ځله زه خاکسار چې د پانی دنیا نه لاړ شم راته وکړئ مغفرت په څو ځله ډېر زبردست یا ډېر ښکلی